بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږو ملګرو. اشفاق بنګش تاسو په خدمت کې حاضر دی. نن یو ځل بیا زه خوشخبري خبره وکوم. خو خوشخبري خبره اکثر ملګري داسې وي لکه ګورئ چې ډېر خودسلي وي، باران نه کېږي، ګرمیانو موسم وي، او چې ګرمیانو موسم کې لږ شان هوا یخه راشي نو انسان باندې ښه ولګي. نو زه د هغې خوشخبري خبره کوم چې امیر مقام یو ښه زموږ په کرسۍ باندې دی، د وفاقي منسټر دی، او خاص کر د افغان ریفیوجیز چې کوم منسټري ده، اسفران منسټري دی، هغه منسټر دی. نو هغه نه ډېر ښه خبر هم راغلی دی، او بیا رابطې په زیرت باندې موږ چې کوم ورسره رابطه شوي ده په هغه باندې ډېر ښه خبر ورکړی دی، خاص کر د پیور کارډ او سټیزن کارډ او د 31 مارچ په حوالې سره چې کوم ټینشن خلکو اخیستی دی، یا خاص کر کوم د نیوز چلیږي، یو انبار روان دی او بیا یو قسم کمپین روان دی. نو دا موږ باندې یقینا چې په دغه رجوع کې هغه کې ډېر ټینشن خبره، خو دا خوشحالۍ خبر تاسو سره لږ شیر کوم. خو دې کې زه نن چې کوم اوس تاسو ته دوباره چې کوم زه راغلم، خاص کر پښتون جوبونه خو زه ډېر اکثر ویډیوګانو کې وایم، خو دا دوه خبرې زه ته منشن کوم. یو د یونیسیار په حوالې سره چې چا کیسونه دي، او دویم چې کوم دی د یونیورسټۍ کې چې کوم طالب علمان دي یا څومره تعلیم حاصلوي، څومره د یونیورسټۍ کې دي، سکولونو دي، کالجونو کې دي، په دې حوالې سره هغه دی. او خو بل طرف ته د امیر مقام د خوشخبرۍ خبر هم تاسو سره شیر کوم. خو ول به زه راشم د سهیل خان ورور چې کوم میسج کړی و ماته وخته، او داسې نور هم میسجونه ماته راغلي یا فونونه هم شوي هم شوي دي چې د کم طالب علمان چې په دې وخت کې پاکستان کې سبق وایي، خو هغو سره اے سی سی کارډ دی، یو خو پیور کارډ دی، او خو د لږ ټینشن ما اخلي، هغو دپاره خو مخته یا پراسې شته او هغو دپاره هم ښه امکان دی. خو دا اے سی سی کارډ والا ټینشن حوالې سره هم خبره کوم. په دې باندې مونږ رابطې مو وکړې، بیا خاص کر د وفاقي حکومت سره، بیا امیر مقام سره هم په دې باندې خبره وشوه. نو هغه وایي چې د کوم ډیټا مونږ کلیټ کوو، او دې وجې نه کلیټ کوو چې دغو کې چې کوم بیا خاص کر ځانو تعلیمونه بالکل لکه اینډ کې دي، لکه څنګه سهیل خان رور 4th ایئر کې دی، نو 5th ایئر 6th ایئر لکه 5th ایئر به یا 6th ایئر به مخکې هغه وي، خپل خپل سیمسټر وي، کم وخت په پاتې وي، دو دپاره خو یا ریلیف ورکوي. خو نور چې کم میټرک کې دي، انم کې دي، لسم کې دي، دو دپاره خپل خپل طریقه کار به ټاکلی کېږي. داسې نه ده چې هغو تعلیمونو ته زیان ورسي، نقصان ورسي. نو اوس هغو ډاکومنټیشن پوره کول یا هغو ته ویزا پروسس کول دا مخته خبرې دي. نو تاسو په دې باندې ټینشن ما اخلئ. انشاءالله چې د دې باندې یو ښه عمل یا یو ښه پالیسي به مخته راځي، او کم خبرې چې راځي یا کومې تاسو نیوز ګورئ، یو انبار شروع شوی دی، یو ټینشن کریټ کړی شوی دی، نو دغه پسې ډېر مزه او الله به خیر کوي. او په دغه کې دویم پوښتنه څه کومه، دا سهیل خان رور تاسو د مختم که واورئ یا نور ملګري چې کوم سټوډنټس دي، هغه زه د اے سی سی کارډ خبره کوم، نو په هغه باندې به تاسو ته به نور هم وضاحت وشي. بل د یونیسیار په حوالې سره چې کوم کیسونه دي، ملګرو دا میسجونه کړي دي چې دی به څه کېږي. دی خو آلریډي په دې پالیسي کې چې کوم د اوس وایي هغه خو پیور کارډ سره لکه د 30 جون پورې 13 جون پورې هغو ته هم وخت ورکړی شوی دی. هغه کې یونیسیار سم خبرې شوي دي، او څه څومره ایمبیسیز دي د جرمني، فرانس، نور څه څومره دي، هغو ایمبیسیز ته هم دا پاکستان حکومت ویلي چې تاسو دا کوم چا سره دا کیسز کې بوځئ نو هغه 13 جون پورې تاسو وباسئ. اوس په دې کې هغه هم پکار ده چې د نړیوالې ادارې خپل کردار ادا کړي. په دې کې چې کوم ترجمان دی کیسر افریدي، هغه سره هم رابطې کوشش کړی دی، هغه هم دغه په حوالې سره دغه یو پازیټیو هغه ده چې هغه اوس هم یونیسیار لګیا دي په دې حوالې سره چې کوم کیسونه په 2 میاشتو کې نه کېږي چې مزید وخت هم طلب کړي او د لپاره خپل طریقه کار وټاکي. نو دغه ورونه چې کوم دي دې کې یو خبره پکې هغه دغه وکړه چې که کوشش وي چې ویزو وله کم کسان وي چې ویزې کېږي نو هغه به ډېره ښه وي. خو نورو زیاتر کسانو پکې لکه ویزې نه دي کړي، پروسس یې شروع کړی دی، هغو ته لږ مشکلات اوس ایمبیسي به هم جوړوي چې کم کم ایمبیسي وي هغه به تانه ویزا لازمي غواړي. خو بهرحال په دغه کې هغو ته لا وخت شته، هغې دې ټینشن ما اخلي. اوس راځو د امیر مقام په حوالې سره. مخکې ورځې هغې تاسو به لیدلي یو محفل کې هم خبره کړې، او بیا د میډیا سم شو، بیا په رابطه ذریعه باندې چې کومه خبره وشوه نو هغه خبر تاسو سره موږ شیر کوو د امیر مقام د طرف نه چې کوم د 31 مارچ دی. یو خو اختر راغله، اختر کې اسم پاکستان مسلمان ملک دی، دومره ظلم نشي کولی. بیا هغه کسانو سره چې هغې افغانستان هم خپل رونه ګڼي، بیا په اولس کې چې کوم مینه محبت ده، بیا 40-50 کالونه چې کوم ورولي ده هغه په دوستي کم نشي ختم کوی. داسې به هیڅ هغه نه راځي چې एकदम چاپې شروع شي. د امیر مقام وایي
داسې هغه زبردستي هغه به نه کېږي. خو دغه پالیسي هغه وایي چې کلیر کټ ACC کارډ والا چې کوم سټیزن کارډ لري، پیور کارډ نه، پیور کارډ خبره هم در سره کوم، هغه وایي چې په دې باندې الریډي فیصله شوې ده او دا سټیټ فیصله ده او دغه باقاعده کابینټ نه لکه وفاقي کابینې نه منظوري شوې ده. نو دا به ځي خو په طریقه کار به بوزو، داسې एकदम چې کوم وایي چې एकदम ټرکونه ډک کوي او एकदम بس هله زوله راواخلو او زول هغه به نه کېږي. او مونږه دارونه دي او بیا به هم دو دپاره لارې کولاوي، قانوني لارې به ورته جوړو او اسانتیاګانې به پیدا کوو. په خوشحالۍ طریقې سره به کوشش کوو چې چا کاروبارونه خښتي او ونه به یو وخت ټکنې کېږي. داسې نه ده چې एकदम بس هر څه بند کوو چت قدم به پیل هم دا خبرې کولې. نو شکر ده چې یو ذمہوار کس خبره زه ته کومه. انشاءالله ظاهره خبره دي کې داسې ایلیمنټ شته هر طرف نه دی. افغانستان لکه څرنګه پاکستان ډېر دشمن ګڼي، حالانکې پاکستان ټیک ته کومې غلطې پالیسۍ دي او موږ تنقید کوو، ډېر خواله هم ده، ډېرې خبرې هم تاسو خپله وګورئ چې دا 40-50 کالو نه چې په ورځې کې 3.5-4 لکه 15 لکه خلکو تګ راتګ یا پیسې ورکړي یا څه ورکړي، خو آزادانه طور باندې او دلته پاکستان کې هم آزادانه طور باندې خپل لین دین هر څه کړي دي. اوس حالات لږ بدلیږي یا چینج کېږي، خو دې سره به داسې هم نه وي چې هغو دغه هر څه بدل کړي. خو دې کې پاکستان کې داسې خلک به وي چې هغې نفرت به کوي یا به هغې وایي چې لکه هغه وشي لکه پولیس کې ډېر داسې ایلیمنټس وي چې هغه پیسو دپاره یا نور هغه دپاره زور زبردستي یا چاته ټینشن جوړ کړي. خو هغه باندې به هم موږ نظر هم اچو، بل وقتاً فوقتاً به په دا هم راځي چې پولیس ته هم هدایت کړی شوي چې نن تاسو ته مو وختي چې کوم هغه د کوم د وزیر داخله طرف نه چې کوم کمیټي جوړه شوې وه، هغه کمیټي کې باقاعده بریفینګ کې دا ویل شوي دي چې پولیس ته دا هدایت کړی شوي دي چې چا سره هم زور زبردستي یا څه نقصان ونه رسوي. نو دا خبرې واضحه دي چې تاسو ټینشن ما اخلئ، یو خو اختر دی، ښه خوشحالۍ سره اختر تیر کړئ او هغې بلا نه مه یېرېږئ چې کوم کې شپه راځي دا موږ ته بار بار وایي د مشرانو نقلونه دي او حقیقت هم ده او الله نه خیر غواړي، الله به خیر کوي. دومره غم نه ده چې تاسو एकदम دومره ټینشن واخلئ، الله دې پکې خیر واچي. اوس د کې هم حکمت پټوي الله کې نشته، تاسو خپل ملک ته الله دې وکړي چې هغه نورم ترقي وکړي. په ظاهره باندې دا ښکاري چې هغه پاکستان هم معیشت ښه شي چې کوم حالات خبرې را روانې دي. نو پاکستان ته یو قانوني لار تګ راتګ د ویزې پروسس نور پروسس دا به هم بهتر کیږي. اوس په دغه ټینشن کې خو تاسو ته به واضح شوي چې دا एकदम داسې نه ده چې 1 اپریل شروع شي او کوټه کې راواخلي او سرکار روان شي او کور په کور باندې چاپې شروع شي. انشاءالله لږې ډېرې چې کمې اطلاعات راغلي دي هغه شوي دي هغه به هم کېږي. خو هغې وایي چې یو قسم دا مهم ده چې دا مهم روان وي، خو دغه کې به اوس دا ښکاري چې حکومت په وخت کې چې وخت ورکوي یا خپل رو پروسس باندې دغه ACC کارډ ولا وباسي او طالب علمانو ته چې کوم دا په دې کې هم دغه خبره موږ کوو چې انشاءالله ټینشن ما اخلئ. بیا دې کې پیور کارډ باندې اوس خبره چې کومه ده هغه امیر مقام صاحب دغه وکړه چې دغه فیصله به 30 جون پس کېدلی شي چې آیا دې کې موږ مزید وخت یا ایکسټینشن ورکوو، ولې چې دې قانوني پروسس چې کوم دی لږ بدل هم دی او په دغه کې به هم موږ خپل یو طریقه کار ټاکو. خو دغه 30 جون پورې په دې باندې خبرې روانې دي او بل دا افغانستان حکومت هم په دې باندې یو ډیلاګ شروع کړی دی. ما تاسو ویل چې بیک ډور هغه خبره واضحه شوه، بیک ډور خبرې روانې دي او افغان حکومت هم موږ دغه په ویډیو په ذریعه باندې هم دغه کوو چې مهرباني وکړئ لږ ونې انا مسله پرېږدئ. په کار دا چې امیر متقي صاحب نه موږ ډېره توقع ده چې هغه قدم زما خبرې واوري چې فوري دې راشي پاکستان ته کینی د خپل ولس دپاره د کینی چې دو سره که راغلو نو پاکستان حکومت هم دومره بد خو نه دی چې هغه نستوالی یا د هغه سوال وغورځوي. خو یو خط لیکل رستول یو بل شی وي یا وړه غوندې لکه افغان حکومت اوس هم ډېر نارمل طریقې سره خبره کوي چې یاره دا پاکستان ته لږ رات وکړي دا وکړي. که چیرې وفد هلته نه एकदम راشي او کینی ورته یو کور ته سړي ته یو سړی کینی بیا خو نه کېږي خبره. نو افغان حکومت هم لږ پکار ده چې د انا مسلې لږې وباسي او په دغه ایشوز باندې پاکستان حکومت سره کینی او دغه باندې یو ښه عملي عمل وټاکي. ولې دلته کې ډېر غټ غټ بزنسمان دي هغه او افغانستان حکومت ته هم هیلپ ورکولی شي. نو او دغه پیور کارډ باندې هم تاسو تسلي واورئ چې میبي چې د کې ایکسټینشن هم یا پالیسي کې هم څه بدلون راشي او بل چې د کې کوم کاروباري خلک دي هغې ته هم یو لار وټاکلی شي. ولې چې एकदम دومره کاروبار
په ورځ کې په میاشتو کې نه ختمېږي چې چا غټ کاروبارونه دي. نو په دغه حوالې سره نن دغه تسلي بخش خبرې مخې ته راغلې. نو دا مې تاسو سره ځکه نن اوس نوخته ټیم هم دی واضحه کې دفتر کې تاسو اوس هم ګورئ چې دلته که تاسو اوس ګورئ زه دوه ریکارډونه هم راغلم نو شپې بس ختمې کېدو ده خو مې چې دا د ملګرو پوښتنې او دغه به تاسو کوم هغه دی دا به تاسو سره واضح کولو. نو انشاءالله تاسو به نن کم از کم لږ شانتې مطمئن شوي وي او دعاګانې کوئ موږ به هم دعاګانې کوو الله دې هغه وکړي چې کوم کې خیر وي او دا مو واورئ چې الله چې نه کوي نو انسان کا ډېر هم زور ولګي هېڅ هم نشي کولی. نو الله نه امید لرئ او به امیده کېږئ ما الله دې پکې خیر واچي او ما دعاګانو کې لازمي یاد ساتئ او ویډیو لایک شیر او کمنټس لازمي راکوئ چې سم وي تاسو بدې کمنټس هم زه اورم هېڅ خبره نه ده. تاسو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ.